میدان وردګ چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره سړه وي، وګړي د ګرم تیرولو لپاره د خپل وس تر بریده یو یا څو پسونه د کال له پیله پیري او د ژمي تر راتګ پورې ښه ساتنه کوي او د همدې موسم لپاره یې لاندی کوي. محمد اسماعیل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی، وایي دا په دې ولایت کې یو ځانګړی دود دی او ډیری اوسیدونکي د پسونو له غوښې ګټه اخلي. زیاتره خلک لاندې کوي د عقرب په میاشت کې. د عقرب 15 تر 15 د اخره پورې مقصد لاندې کوي. بیا دغه خپلوانو دوستان او کوم یو شناخته انډیوال دا راټولوي، بس دغه لاندی ورته پخوي، بس خوري، نور بیا په خادو کې ورکوي وچوي. د مني په موسم کې د دې په خاطر باندې کوي چې دغه موسم لږ هوا یخه وي، دا لاندی ښه په خادو کې وچیږي. غوښه ګرمه ده، د پسه غوښه خو ډېره ګرمه ده، په ژمي کې بس لاندی چې بس وریځي لاندی یخوي واوري توږي، بس راکته سي لاندی وي، په ځانم خبر نه وي، نشه. صفت الله هم د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې لاندی وکړي بیا کلیوالو همزول او خپلو خپلوانو ته یوه ښه میلمستیا برابروي او پاتې غوښه په ځانګړي ډول وچیږي. لاندې رواج خو موږ په سیمه کې داسې دی چې کله د اولینې واورې وشي نو بیا مو یو پسه یا 2 دانې پسونه هم ساتلي وي یا په بازار کې واخلو. کله چې د حلال کو بیا د ځوانان راټول شوي وي، دا غوښه سره ټوټې کړو، دا بیا نوره پورته کوو، یو سم ځای وچوو. د ماښام دپاره بیا موږ یو بیل پروګرام لرو. هغه پروګرام داسې وي، دا د موږ د کلي ځینې سپین ږیري وي او نور ځوانان وي، بس دا راولو د ده دپاره ډوډۍ وي. هغه ډوډۍ دوی د ځان دپاره خپله د ځوانان دیګي، هغه دیګونه چې وکړو وروره بس ماښام هغه میله پې وکړو. عبدالکبیر هم د یاد ولایت اوسیدونکی بیا دې ټکي ته په اشارې چې دغه ولایت ځینې سیمې بازار ته د نه لاسرسي په صورت کې چې تازه غوښه وپیري لاندی کوي او بیا د ژمي په موسم کې ترې ګټه اخلي. د میدان وردګ ولایت یو د هیواد د یخ ولایتونو څخه دی او اکثره اوسیدونکي په غرنیو ساحو کې اوسیږي. دوی د ژمي په جریان کې تازه غوښې ته لاسرسی کم وي، نو د دې لپاره چې ژمی هوسا او آرامه تیر کړي، د اوړي په جریان کې دوی پسونه اخلي او نور مالونه ځینې دا د اوړي په جریان کې ساتي او د ژمي په رسېدو سره کله چې هوا یخه شي او د یخ فصلونه شروع شي دا حلالوي او دې ته بیا دوی لاندی وایي. دا په داسې حال کې ده چې لاندی هر کال په میدان وردګ ولایت کې د مني په موسم کې ترسره کیږي چې د میلمستیا د وګړو ترمنځ یووالی او صمیمانه فضا رامنځته کړي.